اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربان رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ درسي کورس باندې پیل وکړم څلورم درس دی ډیسکټاپ آیکن او سٹارټ مینو په اړه معلومات دي نو موږ دا ډیسکټاپ کمپیوټر نو چې دا ډیسکټاپ دې نه دغه څخه ویني تر دغه ځپري څخه ته صحیح ډیسکټاپ دوه نمبر آیکن دی آیکن دې په داسه خاطر دا پنځه آیکن چې دي آیکن خو ډول قسمه دي یو اساسي آیکن دی فرعي آیکن دی اساسي آیکن هغه دی چې کمپیوټر کې خپل د وینډوز ته په ډیفالت انسټال کیږي چې پنځه آیکن دي چې ودا دویمه د په پنځه آیکن دغه د کمپیوټر خپل آیکن دي نه بغیر لکه پروګرام ته انسټال کړئ کوم فولډر یا بل شی دا فرعي آیکن دي یا اساسي دي فرعي آیکن دي اساسي آیکن چې دي ان ډیلیټ کیږي نه ریموو کیږي چې لکه پرخه په ختم کړي نو کیږي چې مانځ په لوړ شي د فرعي آیکن هغه دي چې ډیلیټ کیږي یا ریموو کیږي یا مانځ په کیسه یا انسټال کیږي خو اساسي آیکن د نه کړئ ته مانځ په رغی سي نو ځکه د کمپیوټر خپل آیکن چې دي پنځه آیکن دي پنځه آیکن خپل اساسي آیکن دي هغه پنځه آیکن دي خو تاسو ته وخره بل دا کېدای دا فرعي آیکن لکه دا فولډر راوړل یا کړو کوم پروګرام د کوم شل کړی وی کنه مثلا اپس پروګرام د کې شارټکټ ورسي دا فرعي آیکن دي خو چا فرعي آیکن هغه ته ډیلیټ کیږي پر مرکیږي خو اساسي آیکن هغه ډیلیټ کیږي پر مرکیږي نه ما ځنه سي چې وینډوز د کړي وینډوز په غفله به ما ځي خو بیا نه راپکې چاري اینو ورته بیا غواړي سٹارټ بٹن دې کې نه دا ویني دې سٹارټ بٹن دی سٹارټ بٹن دې کې نه ته دې په څه چې دو سٹارټ بٹن دې ته ویني دې ته سرچ باکس دی دې ته ټاسک ویو که دې غزا ته د مسمه آیکن چې دا کته پروګرام انسټال کې بدل کې روشي دا کوک او ته کنه اکسس یا کوک اکسس ته کنه بدا څخه کې کوم آیکن موجودي کا وینډوز وشي بعض آیکن چې وینډوز وشي لګا دا ویني ودا آیکن بدا زموږ درسي چې وینډوز وشي بل دا آیکن درسي وینډوز ټیج کوي بل دا آیکن د نر آیکن ته په خپل خواخه مثال وړاشه بدل کې زب زګ واشي دې کې نه تر دغه څخه فرې دغه ته نوټیفیکیشن ایریا هو دا نوټیفیکیشن ایریا دغه چې دا متکه دا نوټیفیکیشن ایریا دو بیا کنه ورسره د مکمل دا ټول آیکن د ارت ته لری کې مکمل دا ټول څخه ویني چې دا آیکن دا ټول ته لری کې د اخره پټه چې پد شي دا ټاسک بار هي هو دا ته لری کې ټاسک بار هي ټاسک بار بیا نه ورسره بل غواړي یو بل स्टार्ट बटन के स्टार्ट बटन होता सिस्टम आइकन दा बटन में दास क्लिक करे खोलग में दास खड़े है सिस्टम आइकन्स सिस्टम के दे स्टार्ट बटन क्लिक वके बुदा का स्टार्ट मेनू के दे आइकन तो सही सिस्टम आइकन्स तदे परा सिस्टम आइकन का तो ये चे दे ना मुकम्मल कंप्यूटर कंट्रोल की दे के बंद गया कंप्यूटर स्टार्ट की गया रिस्टार्ट की गया सेटिंग आ नशी اکسنا او ته بلديږي ډاکومنت اسو لاشه کنه اته ته پاسورډ ورکواش نه لري کولای شي کنه ځکه ته دې سیستم آیکنز وځکه دا تاسو شويه دا کې به دوی برخې دي خو چې د دې چې سٹارټ مینو دیتا خو ایته چې ټایل دا مخته دا اندره وډګونه چې ویو وینډوز 7 او په وینډوز 8 په وینډوز 7 کې چې کله وا دا سٹارټ مینو ولا کدا څه کثره لکه دا ویني خو دا واغ ویني دا څه بٹن وو سٹارټ بٹن دا سٹارټ مینو دا د وینډوز 7 سٹارټ مینو وا کله چې وینډوز 8 مانځه شو بیا پاکي چې کله چې کمپیوټر سٹارټ نو دا صفحه وو د ډیسکټاپ ودی شو کړه خلوص شو دې نه ته په ټول آیکن ته ټایل زیری کې ویني ته مستقیما ډیسکټاپ ته نه داخل دی چې په ډیسکټاپ ته داخل دی ته د څه په ټیک ډیسکټاپ دی کړو د کلیک وړي نه په ډیسکټاپ داخل دی بیا چې کله وینډوز 10 رامات شو
وینډو 10 وینډو 7 وینډو 8 مجموعي نه دا مکمل دا یو منیو جوړ شو چې دا په وینډو 7 غشولا سٹارټ منیو شو دا د وینډو 8 ټایل شو ویني بیا ودا کې بل برخه دو بدا کې کوم پروګرامینګ نو انسټال کې نو اب دا کوي بدا برخه کې ریسنټ ته ریسنټ خو کې نه درونه پیګم دا ساکه ریسنټ اسی په کمپیوټر کې به جو څه کې ریسنټ کوي خو بدا غاز کې د پروګرامینګ اسی ریسنټ کوم پروګرام ته نو انسټال کې دا کې کوم نوې پروګرام انسټال کې ته په 10 کې نوې پروګرام اسی چې کوم انسټال کې هغه ایکنه بدا د منرسي دغه ورته بدا کې دا بل منو چې دو دا ته پروګرامینګ چې کوم ډېر کورپ کړی وي کوم ډېر استعمال وي استعمال دونکو پروګرام نه درځي دا مته کې درځي دا مکمل دا منو کې موجود خو لږه جاته کوم استعمال وي درځي بل پروګرامینګ بده کې په یو پروګرامینګ په غوړه چې سرچ کې سرچ په غوونه پیدا کوي به چې په حروف باندې پیدا کوم اول ا پروګرامینګ غوړې دي چې په حروف کې دي ویني ا ته سره بیا چې په وی کو نشته بیا سیرو غراځي کنه سی دا سه په دې کې نش اپ کوم حروف کې پروګرام موجود دی لومړی به هغه حروف ذکر کولای دا ټال کې بیا دوه درې برخې دوی جواب دي دا پروډکټیویټي وي دا په خپل چې کوم وینډوز ته کې دا ټال چې دی دا ایکن دی خو دا کې ټال چې دی دا ایکن دی دا په وینډوز چې کوم ته کې په وخت کې انسټال شي دا فلور دا پروګرام دی چې په خپل یو مایکروسافټ سٹور دا کې مایکروسافټ سٹور دی دې دوی دا به دي کنه چې بغیر د پلی سٹور نه چې په موبایل کې دی کنه ته به نور غنا کوم پروګرام خو یا به رسمه کوي یا بل مشکل پکې یا کوم کوډینګ وړي هګرون تر کوي چې ته تاسو مشکل جوړوي او دا موبایل کې د کوم پلی سٹور دا مشکل نه لري نه وایرس لري هیڅ شان لري دا مشکل لري چې موبایل د مشکل جوړ کیږي ته کوم مشکل جوړ کیږي دا کوم پروګرام دی ورشي دا د کمپیوټر د مایکروسافټ سٹور چې دا غا پروګرام په کې لکه سمه موبایل کې موجودي دا د اصل سپاره پروګرام د انسټال کې یا د واتس اپ د خو فرض انسټال کیږي دا ټول اپ پروګرامونه چې کوم انټرنیټ وصل وي ادا کې ته ترول شي یا غوړي چې د پروګرام د ضرورت نه دی نه دا د ونه کاش پکې یو بل پروګرام مثال دا اډاپ فوټوشاپ دا دا لیفت کلیک ویني دا د نیولې د کاش پکې د کاش کې څه کوي په دې شکل سره جوړا شي کنه نو د تا په پروګرام د شکل جوړا شي یا مثال ریموو کوي د کلیک وکي ان پین فرام سٹارټ بدا چې کلیک وکي دا ایکن د زنور شي بیا بده بل ایکن ودرګه د کله رائټ کلیک وکي روم شي ان اوپن دا د زنور شي بده شکل سره وړا شي کنه بده کې نوټیفیکیشن ایریا دا غو نو هغه د په کوم مشکل جوړ شي کنه ته د میسج اسی دغه نوټیفیکیشن ایریا ترسي لکه وې دمه دغه د اسې دغه ته قطع شي مشکل بدا کې ته اصلاح کولای شي اذا نوټیفیکیشن لري کنه بل دا کې پروګرام ته کته کتل شي کتا شي نو میته د نه درته بدلی باسوي سٹارټ ده او راتلونکي تاسو که خیر وو بیا میته دغه سٹارټ بٹن نشته کوي